او پاگی کی دیسی خبری وی چی فرق بے راوستو دا حق و دا باطل پا منس کی وحی رازی دے دا پارا دا یاد کی وحی دے دا پارا چی دا حق و دا باطل منس کی فرق راشی دا زنگ پا امت کی گورا چی دا کم و خلق و تعلق دا قرآن و دا حدیث سرئی نو دا سڑے حق و باطل پیجنی او چی کم سڑے دا قصو سر تعلق ساتی او بزرگان کتا و اگوی برا زمان کتاب او سب زمان مولا او خپلی قصے کی نو دی خلکو تا حق و باطل نوازیه کی ذکر جلتا دا وحی نلری دی سمر چی رچا تعلق دا وحی سری دومر دا تا حق واضح او باطل و تم واضح اوز دا دین بعد یو بل احسان اللہ ذکر کئی چی دا دوی پا مشرانو باندے کڑو او اگر دا چی یو سخ حکم پا دوی لازم شیو اگو تا اللہ آسان کو او دوی داگی پا مقابله کی سو کرو اگو ترایا دی او حکم داو خلاصه داگی دادا چی کل دوی دا سخی بندگی شروع کرا او موسیٰ علیہ السلام واپس لار نو اللہ رب العزت پا دوی بانی توبه دی سے مقرر کرا چی دوی با یو بل وجنی دا داگوی دا پارا وقتی طور پا توبه کی شرط لگے دلو چی تاسو با یو بل وجنی بیا دوی شروع کرد دا اکثر مفسرین دو رای مطابق او پا دی که آثارو مشتی چی دوی شروع کرد او صحد پوری یو بل وجیلیو بیا اللہ رب العزت پا دوی باندی رحمو کو اگا باقی چی سمرو اگو بانی دا مسئلہ آسانا کرد و طولو تا مافیو کرد او بعض مفسرین وی چنا دوی ارادو کرد اللہ و تا دا خبر آسانا کرد و دوی معاف کرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه أو كلتشوي موسى عليه السلام خبل قومتا يا قوم أي قوم زما إنكم ظلمتم أنفسكم یقیناً تاسو ظلم کرے دے پزانو نخبلو باتخاذکم العجل پسبب دنی ولوستاسو سخیلر پا عبادت سرا فتوبو الى بارئکم بس توبو باسیخ پل خالق تا فقتلوا أنفسكم نؤوج نيزان نخبل ذلكم خير لكم عند بارئكم داكر غرد تاسو لرا پنزد خالق ستاسو فتاب عليكم والله مهرباني وکړه پتاسو إنه هو التواب الرحيم یقیناً اللہ مغدیر توبہ قبل ان کے مہربان دے دا دوی تا حکم شو موسیٰ علیہ السلام و توی تاسو دا زانون سر ظلم کرے نو فائدہ دا طولن لوی ظلم اگر دا اللہ سر شریک جوڑا ہوئلتی دا طولن لوی ظلم دی بے لازم نرے چی دا شریک تا دا سخی پا شکل کی جوڑ کرے دا جو حرام دی دین حلاور روا دی نا دا سخی پا شکل کی دا قبر پا شکل کی دا پیر دا مرید دا گٹی دا ونی دا تاویز ہر شکل کی چی دا اللہ سر برخدار جوڑول دا لوی ظلم دی او دا گٹ گناہ دا او دا طولنا خطرناک گناہ دا خواہ دلتا یو بلا خبر دا اللہ دی رحمت تا گورا فتاب علیکم نو توبه قبول کرستاسو یعنی دا غوی دا دی زد او عناد او اعتراضونو نا یو اگده سلسله و دا غوی سسا غوی و نکرو دا دی اگده سلسله دا نافرمانیانو نا بعد اللہ رب العزت دا غوی توبه بیام قبل ہے اللہ دا توبه دروازه کلو کرد و پا توبه خوشحالی دا بنده پا توبه نو نا امید که گمه چی یار زمان گناهون دیر شوی دا با اللہ بخی و کنه اللہ رب العزت گناهون بخی چی کل انسان دا زرنا اللہ تا واپس شو دا بی دلیل دے دا گوی دی اعتراضاتو تا گورا دا گوی دی نافرمانیانو تا گورا اللہ رب العزت دا گوی توبه قبولا کرا بلا فائدہ دا انبیاء ناشنا دعوت یعنی سمر گورا اگوی دا موسیٰ علیہ السلام تنکڑے دے
او غټه خبره د تنګولو دا ده چې د الله سره برخدار جوړ کړو. په دې باندې موږ څومره خفه کېږو، نو انبیاو به څومره خفه کېږي. د دې هر څه باوجود چې هغه ورته خبره کوي، نو یا قوم ای قوم زما طریقې یې زده کوي د دعوت. خلک د الله دین ته رانږدې که، د الله د دین نه یې شړه مه. تا معمولي ټک خطا دینداري شروع کړي، بس بیا تا ته ټول کافران ښکاري او ټول درته مرتد ښکاري او ټول د وجلو لایق دي. دا د کوم ځای دین دی او د کوم ځای دعوت دی؟ رانږدې که دا خلک ځان ته وښایه دوی ته دین د الله. اکثر د ځوانانو طبقه، زمونږ د ځوانانو طبقه کوم چې بېدینه دي، هغوی ولې د دین نه لرې دی؟ که یو وجه دا ده چې کله په داسې عالم او داعي باندې پېښ شي چې هغه له زړه ښه تور کړي د دې دین، د کافر بچی او د مرتد بچی او خبیث او منافق او شکل ته وګوره، پلاني ته وګوره، هغه ته ګوره. ته ډاکټر یې، ستا کار دا د علاج کول. ستا خواله به قسمه قسم مریضان راځي، ته به مریض شړې نه، ته به ځان ته رانږدې کړې، په خبره به یې پوه کړې، په طریقه. نه یې منله، حجت پې قایم شو، بس بیا یې غلی شي. خو حجت خو پې قایم که که نه. نو دې ځای نه دا فایده هم راووته. ښه ګوره غټه فایده چې سوچ پکې وکړې، وایي توبه وباسئ، فتوبو الی الله ورته ونه وي چې توبه وباسئ الله ته، بارئ کوم خپل خالق ته. د الله یو نوم دی البارئ، معنی پیدا کوونکی، تصویر ورکوونکی، صورت ورکوونکی. ولې ورته دا ذکر کړه؟ په دې ضمن کې دننه دعوت دی چې توبه وباسئ خپل خالق ته، کوم چې د بندګۍ لایق و، ځکه چې هغه ستاسو خالق و. لاړې پرېوتئ سخي ته، نو هغه سخی خو ځان له مخلوق دی، او پرېښودو تاسو هغه ذات چې هغه تاسو پیدا کړي. نو په دې کې ولم دننه زورنه ورکړه، خو هوښیار سړی پې پوهېږي. د دوی یوه خو نه ده که نه، بله کله چې دوی د سخي عبادت وکړو، الله د دوی نه ناراضه شو. نو موسی علیه السلام سوره اعراف کې به تفصیل راشي، موسی علیه السلام 80 کسان د قوم غوره هغه یې د ځان سره ملګري کړو او لاړ د کوی تور طرف ته، الله ته عاجزي راښکاره کوله چې الله وله توبه قبوله کړي. نو د الله سره یې خبرې وشوې چې واپس راغی، د 80 کسانو ته یې خبره وکړه چې الله دا وایي، داسې وایي. نو دوی ورته وایي موږ د هغه وخته پورې ستا خبرې نه منو چې څو پورې موږ الله مخامخ لیدلی نه وي. دلته دا فایده یاده کړئ، ګوره چې زړه کله ګډوډ شي که نه، نو بیا تعجب مه کوه په ګډو وډو خبرو یا په ګډو وډو کارونو د دغه کس. ځکه چې زړه یې ګډوډ شو که نه، د هر څه ګډوډ کېږي. دلته اوس ګوره داسې خبره ده، یعنې پیغمبر تا ته دا وایي چې الله داسې وي داسې دی، چې دا وخته پورې نه منو چې څو پورې مې الله لیدلی نه. بله فایده دا یاده کوي، او دا ډېرې قیمتي فایدې دي. بله دا یاده کوي، د زړه د ورانېدو یوه نښه دا ده چې دی صرف په محسوس شي باندې ایمان لري. یعنې چې کم شی اینی او محسوسوي، کم چې نه اینی نه محسوسوي، په هغې ایمان نه لري. لکه دوی اوس وایي چې موږ به هله ومنو چې الله وینو، ښه که موږ الله نه لیدلی بیا یې نه منو، نو بیا د منلو فایده څه شوه؟ دې باندې ما د سورې بقرې په اوله کې خبره کړې وه په غیبو باندې ایمان. نو دا فایده هم دلته ده، یادی کړئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې ووایي تاسو ای موسی، لن نؤمن لک، هیڅ چرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې. معنی دا چې هیڅ چرې موږ ستا د خبرې تصدیق نه کوو، ځکه چې ایمان هم تصدیق ته وایي. حتی نرى الله جهره، تر دې چې موږ وینو الله لره ښکاره. فأخذتكم الصاعقه، نو ونیوئ تاسو تندر، وأنتم تنظرون، او تاسو کتل. الله پې د وریځو نه یو تندر راوستو او دا مړه شو. الله وی تاسو کتل، یعنی تاسو دا حال لیدوم. دا مرګ چې الله کوم په دوی باندې راوستو، دا مرګ و، بېهوشي نه وه. بعض علما خطا شوي دي په دې کې یو څو د شمار، هغسې بې دلیله خبره کوي دا بېهوشه شوي، نه دي بېهوشه شوي، دا مرګ.
خو دا هغه مرګ نه و کوم چې هغه نیټه پوره شي او راشي، هغه مرګ جدا دی، د هغې نه بعد بیا واپس دنیا ته راتلی نشته. دا مرګ به طور د عذاب و. دلیل به چې دا مرګ و دا وروستنی دې پسې چې کوم آیت دی ثم بعثناكم من بعد موتكم، بیا موږ را ژوندي کړئ پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. من بعد موتکم، موت په عربۍ کې مرګ ته وایي. اوس سله په زور خبره تاو راتاو چې نه دا بېهوشي او دا او ولې الله په دې قادر نه دی. چې د چا مضبوط ایمان چې زما رب په هر څه قادر دی نو څه اشکال دی؟ هغه رب پیدا کړی دی، هغه چې کله وغواړي ساتي والي او چې کله وغواړي سا پکې راولي. الله بیا دوی را ژوندي کړو. هغه داسې چې موسی علیه السلام بیا فریاد شروع کړو الله ته، سوره اعراف کې به راشي او الله ته فریاد وکړو یا الله اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، یا الله زمونږ د قمقلانو د لاسه ته موږ هلاک کړې، او یا الله دا خو مشرانو ما راوستي و قوم له به څه جواب ورکړو. فریادونه الله ته وکړو، الله رب العزت را ژوندي کړو. لعلکم تشکرون، دې دپاره تاسو شکر ادا کړئ. ښه بل نعمت الله دوی له ورکړی وظللنا علیکم الغمام، او سورې کړې موږ په تاسو باندې وریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى، او راولېږل موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته. وما ظلمونا، او هغوی ظلم ونه کو په موږ باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، مگر په ځانونو یې ظلم کوو. په موږ یې ظلم ونه کو، په ځانونو یې ظلم وکړو. الله باندې څوک ظلم کولی شي؟ ګوره دلته دا فایده یاده کوي، ګناه نقصان صرف هغه چا ته ورکوي چې چا دا کار کړی دی، ته بل چا له نقصان نشي ورکولی. دلته الله وایي ظلم یې ما سره نه دی کړی، ځانونو یې سره کړی. نو که ته نافرماني کې او دا سوچ دی چې یاره الله ته به نقصان ورسي یا مولوي صاحب ته یا شیخ صاحب ته یا مشر ته یا کشر ته، نه، نقصان اولنی او اخرنی ستا دی. تبعی ته د خپل ځان کې په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې نقصان ګناهګار ځان ته په خپله ورکوي. وظللنا علیکم الغمام، دا په میدان تیه کې کله چې دوی په دریاب باندې پورې وتو نو بیا میدان تیه کې دیره شو. دا خو شړ میدان و، شړه صحرا وه، الله رب العزت پې وریځې سورې کړې. او غمام په عربۍ کې هغه وریځو ته وایي چې هغه نری یي، سپینې یخي نری یي، ځکه چې ډوبې وریځې سړي ته ساه ډوبوي. ډوبې وریځې کله موسم هم د هغې د لاسه داسې شي چې سړی پکې تنګ شي، خو نری وریځې سپینې او یخي د الله د احساناتو ته ګوره. هسې ګوره دا هغه قوم دی چې د سخي بندګي پکې هم کړې وه. ګوره ښه داسې مهربانه رب دی. ښه دوی هلته ناست وو، نو رالو به موسی علیه السلام پسې موږ به خورو اوس کوسه. الله وی وانزلنا علیکم المن والسلوى، تورنجبین المن. دا المن څه ته وایي؟ دې کې د مفسرینو ډېرې خبرې زما تېر شوي کال دوره به واورئ. دا ځای یو دا چې المن من احسان ته وایي په عربۍ کې، نو دې نه معنی هر قسم رزق چې ول الله ورکړی. بعض وایي نه، من خوږ شي ته ویلی کېږي، او دا به وایي د ادرک په دې ونه باندې د شپې را پرېوتو داسې به و لکه جاوله غونته کې، خوږه جاوله نه وي، داسې به وه لکه ګبین وه، ګبین نه لکه ګبین، ځکه چې ګبین وي بیا خو خسپا موږ چې ګبین دی.
نو خوږ به هغه په دې ونو باندې پروت والسلوه هغه مارګه ته ویل کېږي چې هغه مړز په شاني دا به دوی له راتلو او سبحان الله دوی منع کړی شوي د دې نه چې دا به سبا له نه جمع کوو چې څوک یې سبا له جمع کې خرابېږي او دوی جمع کول شروع کړو حرس د سړي دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي دا جمع کولو والا چې دی ګوره اکثر په خپل هم فایده نه اخلي دا هغه څه نه صحیح چې جمع کړي اخره کې چې راوباسي یو هغه یا خراب شوي یا تی دې د دنیا نه تلی بل څوک یې راوباسي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوټې مه ورکوئ ګنې الله به غوټې ورکړي نو دا غوټې لږې سستې کوي او دا مال د الله دا نعمتونه د الله په ځان هم ولګوئ په نورو هم ولګوئ او خصوصا ځان له پې آخرت وګټئ که چې داسې ورځ را روانه ده چې صرف دغه څه موږ له فایده را کولی شي کوم چې موږ د الله دپاره کړي دا ول الله ورکو خوراک تیار خوراک به راتو الله اکبر او الله ورته وویم وی کلو من طیبات ما رزقناکم دا پاک څه چې ما در کړي دي خورئ اوس کوئ هسې دې کې چې سوچ وکړي که نه وختي ما څه لیکل کول دا فایدې مې راویستې نو دې کې مې دا خبره ذهن ته راله چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو فضیلت هغوی څومره سختې تېرې کړي داسې نعمتونه ګوره الله هغوی له نه ورکړي او بیا هم هغوی څنګه مرسته د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړې وه او څنګه ولاړو مضبوط او دوی د دې دومره نعمتونو باوجود دا قسمه قصې کړي دي بله دا فایده یاده که ګوره دا هر نعمت استقبال چې دی صحیح ونه کو الله یې دنه علي د نعمت استقبال څنګه به کې امیل به وته چې غاړې ته شکر به ادا کې او د الله په اطاعت کې استعمال که دوی د دې نعمت ګوره استقبال صحیح نه دی کړی الله ته هغه نعمتونه واغستو دا یو فایده یاده که او سبحان الله یوازې دا نعمت نه دی که نه سوچ هسې دې کې وکړه په میدان کې ناست دي له پاسې بوریز ده خوراک او څښاک راځي مزېدار ګبین په شان ښایسته شی راځي د سکو دپاره که اسې خوري او که شربت تې جوړی ورسره تازه غوښه دا د دوی خوراک له راځي او پیغمبر یې په منځ کې دی ټول نه غټ نعمت دې ته وګوره او څومره وخت ورسره دی علم یې زده کوي لکه کښېنئ د ده نه تپوس وکئ چېرته بل څه یعنې هېڅ څه په غاړه نشته یعنې نه مزدوري کول دي نه رزق ګټل دي پیغمبر په منځ کې دا ته ګیر چاپېری امن او امان دی دیني زده کوي تیاری وکړي دشمن سره د مقابلې نه دا کار هغوی ونه کړو بله کله چې دوی بیت المقدس ته ننوتو دا دوه پیرې دا قصه راغلې د ذهن کې یاد ساتي سوره مایده کې به راشي موسی علیه السلام دوی ته وی دوی خو روان د فلسطین په لاره د مصر دوی فلسطین ته تلو دغه خپل ملک دی نو موسی علیه السلام ورته وی ورننوځي دوی یو څو کسان ولیږل چې دننه حالات وګوري چې رالو وایي خو عمالقه دا یو غټ قوم ډېر بدماشان زورور خلک وی یا موسی ان فیها قوما جبارین هلته خو ډېر زورور خلک دي موږ نه ورننوځو هغه ورته الله موږ ته امر کړی دی چې ورننوځي او دوی سره جهاد وکړي وایي ته ځه او ستا رب ځئ تاسو دواړه جهادونه کوئ موږ به دلته ناست یو الله رب العزت دوی له سزا ورکړه څو کاله په میدان تیح کې پراته 40 کاله د هغې نه بعد یوشع بن نون علیه السلام چې دا د موسی علیه السلام خادم و د هغه په زمانه کې چې کله هغه ته پیغمبري میلاو شو موسی علیه السلام تلی و د دنیا نه دوی ته بیا وویلی شو چې اوس ورننوځئ دې کلي ته خو دوه خبرې ورته وشوې دې کلي ته ورننوځئ یو دا چې په دروازه ورننوځئ نو د سجدې په حالت کې ورننوځئ دویم چې ورننوځئ نو ټکی د حطه به ورسره وایئ یعنې څه ګران کار دی پوره علاقه دې الله درکړه بزدله جهاد له نه تلې پروت وي په میدان تیح کې اوس درته الله وي ورننوځه خو دوه کاره وکړه